یو ورو سوال کړی دی چې ما یو پوره ورځ وي 5 لمونځونه مې وکړو او بیا راته وروسته پته ولګېده چې زه د جنابت په حالات کې وم نو اوس به څه کوم الجواب دا خو د مانځه لپاره شرط دی چې دا سړی به څه پاک به اودس په حالات کې به دی ورور ته موږ دا وایو چې ته به اوس دا کوې چې دا منځونه به بیا راګرځوي دا منځونه نه دي شوي او ګناهګار نه یې پې وجه دا وه چې د نه یېرو دې دلاسې د الله نه رانیسي ګناهګار پې نه او نور ته باندې دا دي چې دا منځونه به بیا کوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي لا تقبل صلاة بغیر طهور بغیر د اودس نه الله مونځ نه قبلوي او روایت کې راځي لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتوضأ په تاسو کې د یو کس مونځ نه قبلېږي چې کله اودس مات شي د هغه وخته پورې چې څو پورې اودس بیا نه یې کړی نو چې دا ورور د جنابت په حالات کې خو معنی دی چې اودس یې مات وکړه نو چې اودس یې مات و نو مونځ یې نه کېږي والله أعلم